سلامونه مینوالو، نجیب یم. یو خواته د خوشحالۍ زیری دی چې 11 کلنه پښتنه بچی بازیابه شوه. بلې خواته د خطرې ګنټۍ ده، هغه داسې چې دلته داسې ساعت مخکې حاجي صادق ادوزی زما سره وږی دی، ټلیفون یې و. ده دا راته وویل چې وروره دلته پر د جکماباد باندې د رینجرزو ډېر لوی تعداد ولاړ دی، سرکار بابا ولاړ دی، لہذا پر دا خپلو پښتنو غږ وکئ چې وروره یا پر دا لاره مه راځئ، او که راځئ دغه په تایه کې راسئ. تایه څه مراد ده چې د خپل عزت خیال وساتئ. دلته دا خلک ولاړ دي، خاص کر رینجرز او سرکار بابا. موږ دا ورته وایو چې سرکار بابا زما سپین پښتانه به نه راځئ، نه به راتنګئ. حاجي صادق ادوزي دام راته زیاته کړه چې کومه 11 کلنه ماشومه بچی ده هغه بازیابه سوې ده. ما ودې ته ویلي دي چې وروره دا انجلۍ دا بچی و دغه قافلې ته ورسوئ، و دا پښتنو ته یې ورښکاره کړئ. نو هغې چونکې د شکارپوره څخه روان دي، هلته به درسي، لہذا تی د جکماباد پر لار باندې مه راځئ. خطره ده. خطره څه مراد ده؟ دا خلک د تنګول کوي، خاص کر رینجرز او نورې سکیورټي فورسز والا کې پکښې. نو بیا زما د دوی سره خبره وسوله، ما په خپله و دولت خان ته ټلیفون وکړي چې وروره ګزاره کوئ چې پر دا لاره باندې ورله رانسئ. پر د جکماباد باندې رینجرز په ډېر لوی تعداد کې ولاړ دي. خدای مه کړي چې زموږ و پښتنو ته یو تاوان ور ونه رسوي، یو بله بده و بیکاره پیښه نه شي. نو لہذا د خپلو ځانو خیال وساتئ. او موږ و سرکار بابا ته هم وایو، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ جکماباد کے قریب، بلکہ جکماباد میں رینجرز بشمول دیگر سیکیورٹی فورسز ایک کثیر تعداد میں وہاں پہ موجود ہے. اس کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے قافلے کو چھوڑنا نہیں ہے، اور اس کو جتنا بھی پریشرائز کر سکتے ہو کر لو. ہم اس کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ آپ لوگوں کی بھول ہوگی، یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہوگی کہ اگر آپ نے ہمارے پشتون بھائیوں کے قافلے کو روکا یا اس کی تذلیل کی یا اس کی بےعزتی کی یا اس کو نقصان پہنچایا تو پھر دمادمست کلندر ہوگا. پھر ہم پشتون بھائیوں سے یا ہم پشتونوں سے گلہ نہیں کرنا. ہم پھر پورے پشتونوں کو یہ ہدایت دیں گے اور اس کو یہ درخواست دیں گے کہ بھائی آپ نے پورے پاکستان کو جام کرنا ہے احتجاجاً پرامن طریقے سے. ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم پشتون امن پرست لوگ ہیں، ہم ایک دوسرے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہم نے ہمیشہ ملک کی دفاع کی جنگ لڑی ہے. ابھی مجھے مظلوم الاسد تحریک کے چیئرمین یا سربراہ صادق خان ادوزی کا فون آیا. اس نے مجھے یہ اطلاع دی کہ جکماباد کے قریب، بلکہ جکماباد میں رینجرز کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں کے جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ بھی وہاں پہ آئی الرٹ ہے. تو لہٰذا آپ لوگ ذرا احتیاط سے کام لیجئے گا. ساتھ ہی ساتھ یہ جو مغوی بچی ہے 11 سالہ، وہ شکارپور سے آپ لوگوں کی طرف آ رہی ہے، اس کو لایا جا رہا ہے. بے شک آپ اپنی تسلی کے لیے وہاں پہ انتظار کریں. جیسی 11 سالہ معصوم بچی آپ لوگوں کے پاس آئے گی تو آپ لوگوں کی جب تسلی ہو جائے پھر آپ لوگ وہاں سے رفو چکر ہو جائے گی. تو میں اپنے یہ جو رینجرز والے ہیں جو جکماباد میں اس وقت ہمارے پکڑنے کی یا ہمیں تذلیل کرنے کی یا ہماری تذلیل کرنے کی یا ہمیں پکڑنے کی یا ہمیں بےعزت کرنے کی سوچ رہے ہیں یا اس پر تلے ہوئے ہیں، ہم اس کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی، یہ آپ کی بھول ہوگی. ہم پٹھانوں سے یا ہم پشتونوں سے جتنا آپ دور رہو گے اتنا
फायदा होगा, क्योंकि हम इंतहाई खतरनाक लोग हैं। हम अपनी इज्जत की खातिर, हम अपने वकार की खातिर किसी भी कुर्बानी देने से दुरेग नहीं करेंगे और ना ही पीछे हटेंगे। यौ ځل بیا و تاسو ته وایم چې د مظلوم ولسي تحریک چیرمن یا سربراز صادق خان ادوزي زما سره اوس ټلیفون وکړي، داسې یو 15 منټه مخکې دو ماته دا وویل چې پر جکما آباد باندې د رینجرزو یو ډېر لویه نفري موجوده ده، ساتي سات د سکیورټي فورسز هم ډېر زیات هلته موجوده دي. لہذا ورور تاسو د خپل ځانو ژغورنه وکړئ او پاته چې کومه دا 11 کلنه معصومه بچی ده هغه په شکارپور کې ده، د شکارپور صدغه د دې روان دي هلته بیا تیله درولي. بېشکه تاسو هلته خپل ویډیو جن وکړئ، تاسو خپله تسلي وکړئ، خو پر جکما آباد به نه راځئ. هغه دا تاوان درته پېښوي، خدای نه خواسته وروره یو سپینو پښتنو ته یو په سپکه ونه ګوري، یو تذلیل یې ونه کړي، یو بل شی سره جوړ نه سي، در دې دا بهتره دی چې تاسو د یووالي لاس د هغه ته راسره ورکړئ په ښه پرامنه طریقه، په ښه ښایسته انداز چې څوک درڅه زهیر نه سي. نو ماته چې کله دا خبره وسوله بیا ما د دولت افغان سره خبره وسوه چې دولته ګزاره کوه پر دغه لاره باندې چې ورنسي. دا په دې کې زموږ او ستاسو د ټولو په دې ګټه ده چې زموږ او ستاسو سره چې دا وخت دا کم خلک را سره دي، په دې خلکو کې ظاهره د سیدان دي، اڅکزي دي، ترینان دي، کاکړان دي، غیلجي دي، درانیان دي، نورزیان دي، کاکوزیان دي، غبیزي دي، امیدزي دي، ظاهر هر څوک به وي. نو لہذا دا ګرد زموږ میلمانه دي، دا زموږ ورونه دي، دا زموږ عزیزان دي. په دا سخته ورځ کې یو څوک هم د چا سره ما دا هغه ورته ویلی چې وروره دا خو هغه خلک دي چې زموږ او ستاسو سره نو لہذا تاسو باید چې داسې کار ونه کوئ چې د هغه زموږ دغه چې کوم عزیزان دي، زموږ او ستاسو ورونه دي، دا راسه زهیر نه سي. نو زه به داسې ووایم چې نو به زیات خیال ساتو، بالخصوص هغه څوک به بیخي موږ د سر په سودا د هغې ژغورنه کوو، څوک چې زموږ سره په دا احتجاج کې یا په دا ریلۍ کې یا په دا کاروان کې د سر په سودا درېدلی دي. ماشومه 11 کلنه زموږ او ستاسو بچي، زموږ او ستاسو خورکۍ هغه بازیابه سوې ده، د شکارپور څخه بیا اوس هلته راولي او بیا به که خدای کول خپله تسلي کوو. تاسو زړه مه خورئ، خیر خیریت دی. په تلو تلو کې دا به هم درته ووایم چې نجلۍ خو بازیابه سوه، هغه د پیدا سوه. اوس سوال دا پیدا کېږي چا په لاس ورکړې وه، چا پر خرڅه کړې وه. نو موږ دا وایو چې وروره د اغواکاران دې ګرفتاره سي، دا قاتلان هم دي، اغواکاران هم دي، غلم دي، ناروا هم دي، بې پښتو خلک هم دي، بې ضمیره خلک هم دي، در په در هم دي. د دا خلاف د کاروایي وسي، دا نه د ریاست په ګټه دي دا د کچې ډاکوګان، نه د ولس په ګټه دي، نه د یو سپین ږیري په ګټه دي، نه د تور ږیري په ګټه دي، نه د یو مور په ګټه دي، نه د یو خور په ګټه دي. د دې خلاف د فیول فور کاروایي وسي. بله خبره ده چې سرکار بابا په هر څه پوه دی، په هر څه خبر دی، خو هېڅ سر نه خلاصوي. موږ بیا دا ورته وایو سرکار بابا که چیرې تاسو د هغه ته د حقایقه څه سترګې اړولې، پر حقایق مې سترګې پټولې، نو بیا خو موږ هم داسې خطرناکه پښتانه یو، خپله دفاع بیا په خپل هم کولی شو. بیا وایم چې پښتنو ستاسو یې کور ودان، ستاسو د همت، ستاسو د زموږ د پښتنو د همت، د جذبې، د ورورولۍ او د مرستې یې کور ودان چې په دې مشکل وخت کې خپل ځانونه
د دې خور سه یا د دې بچی څخه پټ نه کړل. نو جار تر خپل پښتنو ورونو خورکی بالکل بازیابه ده. خورکی پر شکارپور کې ده. ساتکه بعد یا سات پس به و دغه قافلې ته راورسي. بیا تاسو په خپل ووینئ، تاسو به تسلی وسی د خیره، تاسو د همت، تاسو د جذبې یا کور ودان او تاسو همت او جذبې دا رنگ راوړي چې دا بچي یا د بازیابه سول. خبرې د خوشحالۍ دي. خو برجک ماباد باندې دغه رینجرز والا ولاړ دي. نه پوهېږم چې ته نن پښتنو ته په دومره لوی تعداد کې پر جک ماباد باندې ولاړې د کچې ډاکوګان ته نه وینئ. د کچې ډاکوګان ته ول نه ورځئ، دغه ول نه ګرفتاره کوي. دا خو قاتلان هم دي، دا خو غلم دي، دا خو اغواکاران هم دي. ای پښتانه ته څه کوي چې یو کوچنۍ قافله در کش کړې ده، یو څو کسان به یو موږ ته نو راته ولاړ یاست، انو زموږ په تذلیل پسې یاست، زموږ په بېزتۍ پسې یاست. یا داسې نه ده، داسې نه ده. ولې چې هغه لیونتوب خو د پښتنو ووینئ، هغه لیونتوب خو ووینئ چې بیا به ورته پریشانه یاست چې ایسه فساد راوس، ایسه بدحال دی. خدای مو وساته پښتنو. ستاسو د مینې، ستاسو د جذبې، ستاسو د ورورولۍ، ستاسو د قیمتي وخت چې تاسو دا وخت راکئ او تاسو ملګرتیا را سره وکړه، دا یقینا هم د ستاینې وړ کار دی او په تاسو باندې موږ ډېر درانه سو، ډېر ښایسته سو. د دې کریډیټ زه اکثره وایم چې د دې کریډیټ و تاسو ته ځي. دا ګرده باهمته خلک تاسو یاست چې تاسو د سوشل میډیا په ذریعه خپل وس پټ نه کوي. زه په خپل جانب باندې په دواړو لاسو و تاسو ته سلام کوم، په دواړو لاسو، او په تاسو خوا هم بدوم. تاسو زما ورونه یاست، تاسو زما وژه یاست، تاسو زما طاقت یاست. موږ د ریاست څخه دا غوښتنه کوو، موږ د سرکار بابا څخه دا غوښتنه کوو چې سرکار بابا زر تر ژره دا غواکاران نیسه، دا قاتلان نیسه، دغه د کچې په نامه چې کم ځای دی پر دې اپریشن وکړه چې یو هم د صفاته نسی، بلا تفریق یې وکړه، بلا ججک یې وکړه، بلا زیو خیاله یې وکړه. ما د صدر غ کې منه، ما د وزیر اعظم غ کې منه، ما د یو منیسټر غ کې منه، ما د یو سپیکر غ کې منه. بس وروره یو دیوال ته مخ کې بل ته شا کې چې د ولس په ګټه نه وو. انسان یې مړکاوی، د انسان بچیان یتیمان کول، یو انسان یې پورته کوي، د یو انسان پر کور یې غم جوړاوی. بس هغه گرفتاره کوه یا یې وله خو بهرحال زموږ څې ورکوه، په موږ یې مه وینه، موږ په وژنه ستاسو. نو داسې وایم چې که د کچې ډاکوګان دي، که پکې ډاکوګان دي، که د هر ځای کې ډاکوګان دي. پر ډاکوګانو جهاد کوو، جهاد. دا ځای له موږ په شو کرځو، خو موږ په دې باندې ډېر زیات پریشان یو چې سرکار بابا ته یې تنخواه اخلئ، مراعات درته سته، ګاډیانې درته سته، نفریان لرئ، هر څه لرئ، بنګلې لرئ، په هر څه پوره یاست. لیکن د هغه باوجود هم تاسو د کچې د ډاکوګانو خلاف غږ نسئ پورته کولی. په تاسو کې هغه همت نسو پاته. یا یو موږ ته رایلکه، یا په خپله یو دربه پر پیښه که یو چمپه وکړه. اوس نو پر جک ماباد باندې دومره رینجرز درولي دي، سکیورټي فورسز سره ولاړ دي، دا د چي دپاره درولي؟ او موږ غواکاران یو، موږ قاتلان یو، موږ خو لا و تاسو ته سات درکوو، ستاسو سره شانه په شانه یو قسم ولاړو چې سرکار بابا ته که د کار نه یا کار نسې کولی، پر موږ رایلکه دا کار به موږ په مخه واخو. نه موږ ورایلکه نه په خپله کار کوي. بیا و چې دا بچی بازیابه سوله، اوس نو هلته بل مخ پر کښېښوئ، بل رنګ ورکوې، لارې دې راته بندې کړې چې وده دوی به راشي یو 5 روپۍ پر پیدا کېږي، پښتانه دي، رنګ به د اصله هغه ورکړې چې اصلاح در سره ده. ای خو پر عزت بیریږي، ای خو پښتانه خلک.
جیبونه به هم په ګرم کو، په یو لږ بېزتۍ و په لږ ښکنځلو په دا بالا بیا پسې وام خورو. یا وروره خطا یې دا ستا بول دی، خطا وتلی هر چا چې دا سلا در کړې ده خطا ایستلی یې. پښتانه پر موقع تر سره تېر دي. ورسئ ترې پوښتنه وکئ. نو به داسې درته ووایم چې دغه بچۍ بازیابه سوې ده، د شکارپوره څه بیا اوس حالت دغه پښتنو ته راولي. نو پښتانه بیا در ښکاره کړي چې پښتنو دغه د دا بچۍ دا موږ او تاسو ټوله چې پاوګیره وو، په پریشانه وو، دا بچۍ دا نو بیا دغه پس سره چټۍ کړو. الله مو ژوندي راته لره، د چا په خبرو کې مه راځئ. ګټه زموږ او ستاسو ده. ما تاسو ته اول هم ویلي وو بچۍ بازیابه سوه، ستاسو دې یو ځل بیا مبارک سي، بیا دې ستاسو مبارک سي، بیا دې ستاسو مبارک سي. د دې کریډټ به تاسو